بسم الله الرحمن الرحیم د ګریډ 6 جنرال ساينس دی او په دې کې چې دی نو ما په پیج نمبر 3 باندې 3 نمبر صفحه باندې یو اکټیویټي ویلې وه هغه هم لیبارټري بیس وه ورپسې اوس چې دی نو 3 نمبر کې پیج باندې بیا یو بل اکټیویټي ورکړله د دې هم بنیاد لیبارټري دی په لیبارټري کې دا یو قسمه تجربه ده خو بیا هم د اسانۍ دپاره چې ستاسو په ذهن کې یو خاکه جوړه شي خاص کر تاسو په سکولونو کې هغه استادان چې هغې سټوډنټانو ماشومانو ته وایي او هغو ته د دې په باره کې علم نه نو دا د دې ویډیو نه فایده اخیستی شي ځکه چې یو خاکه بس ستاسو په ذهن کې جوړه شي نور دا کار دی پریکټیکل چې عملي وشي داسې خو اوس په سکولونو کې اکثر زیات تر لیبارټریان شته هم نو او یا دا ټاپک چاته ګراني ذهني پې نه رسي صحیح نو دغه لپاره زه کومه دویم نمبر اکټیویټي ده 1.2 چیک سیل سلایډ پریپریشن هغه بر یو چې نو هغه انین ممبرین وارو په پیاز باندې موږ تجربه کړو سیل هم پکې کتو اوس چې کوم دی نو هغه چیک سیل دی چیک سیل چیک اننګي ته وایي رخسار ته وایي زموږ په مخ کې چې رقم زګیری دی نو موږ سیل اخلو او هغه به ګورو چې په دې کې شته که نو سامپل به ترې اخلو سلایډ خو تاسو پېژنئ چې هغه وړه غوندې شیشه ترې راواخلي په مایکروسکوپ کې کیږدي او تا کومه نمونه راغیستي او د هغې مطالعه پې کوي هغې ته پکې ګوري هغه ته سلایډ وایي پریپریشن تیاری ته وایي نو اوس به مونږ داسې سلایډ تیارو چې هغه چیک سیل پکې مونږ وګورو یو چیک دی سی ایچ آی سی کې چیک چیک چرګوړي ته وایي چوزه که نو او دا چیک دی چیک اننګي ته وایي په پښتو کې د دې لپاره چې کوم میټیریل ستاسو په کار دي چې دا چیک سیل پې مونږ وګورو سټیرایل انډیویجولي پیکډ کاټن سویبز داسې د غوږونو هغه ډکې نه دي هغه مالوچ چې په سینخطي هغه ته کاټن سویبز وایي هغه په کار دي زموږ سره خو چې جدا جدا پیک شوي جدا جدای که نو هغه الریډي جدا جدای خو چې سټیرایل مطلب دا دی چې د جراثیمو نه بالکل پاکي صفا راغیستل غواړي که نه چې استعمال شوي نه مایکروسکوپیک ګلاس سلایډز نو هغه تاسو ته په هغه بل تصویر کې ما ښودلی و مایکروسکوپیک ګلاس سلایډز هغه ویډیو تاسو وګورئ نو هغه ځای نه به وینئ هغه ورسره راواخلئ مایکروسکوپیک کور سلیپس هغه مایکروسکوپیک کور سلیپس په کار دي چې تاسو کوم نمونه به تاسو تیاروله او بله وړه غوندې شیشه ورسوه تاسو پرې پاس ایښودل پټولو دپاره نو هغه هم په دې باره یو اکټیویټي په ویډیو کې ما ورکړی هغه تصویر تاسو کتلی شئ هغه ځای نه نیډل ستن شانتي په کار ده ډراپر په کار دی چې تاسو پرې هغه میتایلین بلو سلوشن نه اخلئ اوبه پرې اخلئ دغه شانتي میټیریل دي لکه څنګه چې په دې بله تجربه کې میتایلین بلو سلوشن به بیا راواخلئ ځکه چې مونږ سیل کتل غواړو سیل لیدل غواړو نو دا میتایلین سلوشن داسې سلوشن دی دا داسې رنګ دی رنګ کیمیکل دی چې دا مونږ ته دا سیل ښکاره کوي واټر اوبه په کار دي لږې مایکروسکوپ خوردبین په کار دی پروسیجر څه داسې طریقه باندې طریقه کار پروسیجر څه ته وایي پی آر او سی ډي یو آر ای دا ټکې ویل کېږي پروسیجر داسې دی چې ټیک کلین کاټن سویب یو د غوږونو پاک ډکې وایي راواخله جینټلي او په قلاره باندې سکریپ د انساید اف یور چیک او داسې کار وکړه چې په قلاره د خپلې خولې طرف ته دننه کا دا تصویر یې ستاسو سره شیر کوم نو داسې کار وکړه لکه دا یو تصویر چې دی چې د خولې ته په قلاره باندې د غوږونو دا ډکې په احتیاط سره دننه کا او ویې سولول ته سکریپ چې دی نو سکریپ او رابینګ سولولو ته وایي په دغه ځګي پورې چې ستا دا مخ کم دی دا چیک کم دی دا رخسار او ننګې کم دی دقه طرف ته په قلاره د غوږونو دا ډکې وسولو په احتیاط سره smear the cotton swab on the center of the microscope slide for 2 to 3 سیکنډ اوس داسې کار وکړه چې دا دغه ته کم زګی د دننه وسوله او د غوږونو دا ډکې نو دا اوس راواخله نو تا چې کوم سامپل واخیسته نمونه دې واخیسته نو اوس هغه راواخله سمیر د کاټن سویب ان د سنټر اف د مایکروسکوپ سلایډ پر 2 to 3 سیکنډز په دوه واخله په 3 سیکنډو کې تاسو چې څومره زر کې دی شي دا راواخلئ دغه سامپل چې تاسو واخیستو دا په سلایډ په هغه وړه شیشه باندې کېده ویې لګوه په سمیر لګولو ته وایي او خو په مینځ باندې ورګو په 3 سیکنډه پورې بیا څه وکړه ایډ ا ډراپ اف میتایلین بلو سلوشن ان پلیس ا کور سلیپ آن ټاپ او داسې کار وکړه چې په ډراپر کې تاسو اوس ډراپر راغیسته وکړه میتایلین بلو سلوشن چې کوم در سره د کیمیکل دی د هغه نه یوه قطره راواخله او په دغه باندې ولګوه په دې باندې واچوه کور سلیپ پې ولګوه کور سلیپ بله وړه ټوکړه ده هغه وړه ټوکړه چې کوم دی نو هغه پرې پاسه ولګوه ریمو any excess solution by allowing a paper towel to touch one side of the cover slip او داسې کار وکړه چې یو وړوکی بل ټیشو پیپر شانتي هغه په شانتي کار د ټاول کوي د تولیا هغه ورسره واخله د ټیشو پیپر په شانتي هغه د دې کور سلیپ خواته ولګوه چې کمې اوبه پکې ډېرې شوي یا میتایلین بلو سلوشن ایکسیز زیاتې پکې نو هغه به ترې ځان ته راکړه یو پکې ډېر زیات بنئ میتایلین بلو سلوشن سټینز نیوکلیس اف د سیل د میتایلین بلو سلوشن کار بدای چې دا به څه وکړي دا به سټینز کې رنګ به وله ورکړي نیوکلیس مرکزی له د خلیې چې کومه مرکزه ده او سنټر دی نو هغه به رنګ کې تا ته په نظر راشي
خو یو خبر به یاد ساتئ چې د this dye is toxic دا رنګ چې دی نو زهریلا دی when ingested چې کله ستاسو دننه تیر شي یا تاسو وڅکئ په څه غلطۍ کې and it cause irritation when in contact with the skin and eyes او دا چې دی نو ستاسو پوټکي ته هم نقصان رسولی شي ستاسو پوټکی سوځولی هم شي خرښتولی هم شي چې کله ستاسو د سترګو یا د چمړۍ سره ولګي نو تاسو چې کله په لیب کې کار کوئ نو د لیب دپاره خپل پریکاشنز دي احتیاطي تدابیر دي هغه به اختیاروي ګلوز به لګې ګلاسز به لګې پوره کیټ دی هغه به استعمالوي نو دا چې دی نو دا خو لیبارټري بیس دغه دی دا اکټیویټي ده خو هسې زه هغه تیوري د دې لپاره ما بار بار دا خبره وکړه چې ستاسو په ذهن کې یو خاکه جوړه شي نور دا په لیبارټري کې کېږي او د دې خپل اصول دي بیا نو دا رنګ چې دی دا کومه ډای چې ده نو دا ټاکزیک ده زهریله ده نو د دې سره به ډېر زیات احتیاط کې په احتیاط باندې به کار کوي بیا د سیل سینز آر سکوامس اپیتیلیل سیل دا کم سیل چې تاسو ته په نظر باندې راغلو نو دا سکوامس اپیتیلیل سکوامس مطلب دا راسي پلیټن ونتې هموار سیل به تاسو ته په نظر باندې راشي سیده اپیتیلیل سیلز دي هغه سیل چې اگر پوټکي نه واغېستی شي هغه ته اپیتیلیلز وایي او دا کوم سیل چې مونږ واغېستو نو الریډي مونږ د اننګي نه واغېسته ریچیک نه نو دا هم پوټکی نو دا به راسي سیده سکوامس غوندې شکل کې به تاسو ته ښکاري د فلیټ په شکل کې فرام د اوټر اپیتیلیل لیر اف د ماوت مونږ د کوم ځای نه واغېسته مونږ د خولې د بهرني طرف نه د اپیتیلیل نه واغېسته د پوټکي د بهرني طرف نه مو واغېسته خو د خولې نه مو واغېسته بل د سمال بلو ډاټس آر بکټیریا فرام اور ټیت اینډ ماوت تاسو ته چې د بلو غوندې د اسماني رنګي وړې نقطې ښکاري نو دا بکټیریا ده کچې او دا د غاښونو نه راغل د زموږ سره په دې سامپل کې کله چې مونږ هغه د غوږونو ډکې خولې ته دننه کو او په خولو کې مو هغو سیلز هم پرې راغېستل چیک نه نو ورسره دغه بکټیریا هم راغل ده زموږ په غاښونو کې نو دغه پکې بکټیریا ده په دې منځ کې چې کوم ښکاري دا سټین چې شو دا نیوکلیس او مرکزه ده نو په دې طریقه باندې مونږ په سیل کې نیوکلیس هم معلوم کو او دا چې دی نو چیک سیل سلایډ پریپریشن د اننګي نه تیارولو د سیل که نه د اننګي سیلز هم راغېستي په هغه کې مونږ نیوکلیس په اسانه باندې ولیدو که په دې کې څه کمی راغلی په دې ویډیو کې تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ او اوس ویډیو نور بیا ډېر زیاته اوږدېږي د خپلو ملګرو سره دا شیر